سلامونه نه کې هله ترامت مې قبل کړي دوستانو خدای دې تاسو به هم زموږ شان روغ رمټ صحت برجامه کې پېټستئ دوستانو په دې ویډیو کې درته هم څنګه کول شي د فیسبوک او جیمیل اکاونټ کوم پاسورډ چې موږ نه شوی وي موږ کول شو په ډېر اسانۍ سره هغه فائدہ کو نو دوستانو په دې ویډیو کې دا ټول درته خایم ویډیو تر اخیره وګورئ ویډیو سکیپ کوئ مګر چې موږ دا ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک شیر هم کړئ او دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې سره د سبسکرایب بټن در سره ضرور وي او سره خوا کې د بیل آیکن هم کېږئ ترڅو زموږ هر ویډیو تاسو ټول نه مخکې درورسیږي یا دوستانو د نن ورځې ویډیو کې دا درته خایم څنګه کولی شو موږ د خپل کوم فیسبوک یا جیمیل اکاونټ کوم پاسورډ چې وي هغه موږ هیر شوی وي او بغیر باقاعده په کوم نمبر چې موږ فیسبوک آی ډي جوړه کړې وي یا کوم جیمیل اکاونټ ویریفای کړی وي هغه نمبر له موږ سره موجود نه وي خو موږ نه الته بیا پاسورډ غواړي که چیرې موږ پاسورډ را پیدا کوو نو موږ بیا الته مجبور چې فارګټ پاسورډ اپشن وي هغه طریقه موږ هغه نمبر ورکو په کوم نمبر چې موږ مخکنی آی ډي او جیمیل جوړ کړی وي یا هندوستانو کې چیرې موږ هغه کار وکړو نو بیا په موږ ته په هغې باندې نمبر باندې چې موږ جیمیل اکاونټ یا فیسبوک آی ډي جوړه کړې هغې ته یو ویریفیکیشن کوډ راځي چې هغه کوډ په واسطه باندې بیا موږ کولی شو مخته خپل چینل یا خپل آی ډي یا خپل جیمیل کې کوم انبوکس چې د یا یوټیوب چینل چې موږ خلاصو هغه مخته لاړ شو او که هغه له موږ سره نه بغیر هغې نه موږ نشو کولی چې هغې کې مخته لاړ شو نو په دې ویډیو کې درته ښایم دوستانو چې بغیر د سیم کارت نه موږ څنګه کولی شو په یو خوښ پیج کې چې موږ پاسورډ هلته سیف کېږي هغې نه څنګه کولی شو په ډېر اساني سره راوباسو دوستانو ویډیو غټونو ویډیو وګورئ زه چې څنګه ځم تاسو سټپ بای سټپ تاسو هم په مخ ته ځئ نو په دې سره تاسو کولی شئ د خپل موبایل د فیسبوک یا جیمیل اکاونټ پاسورډ په ډېر اسانۍ سره تاسو پیدا کړئ دوستانو ټول مخکې تاسو اول خپل موبایل سیټینګ ته لاړ شئ سیټینګ به تاسو د موبایل پیج صفحې نه هم راخلاصولی شئ او که چیرې تاسو دلته فایده نه کړو دوستانو دلته زما اپلیکیشن زیاتې دي نه فکر کوم چې دی به چیرته وي ښه دغه دوستانو تاسو کتلی شئ د مخامخ کونج کې تاسو وینئ دلته سیټینګ دی په دې جنه تاسو هم راخلاصولی شئ که دې جنه تاسو نشئ کولی او دې جنه تاسو هم راخلاصولی شئ داسې راخلاص کړو د هغې وروسته به دوستانو تاسو ته داسې یو فیس انټرفیس مخ ته راشي دلته به دوستانو تاسو ګوګل وښي بعضې سیم کارتونو مخانه سره بعضې موبایلونو کې د سیسټم وي چې داسې بعضې اپلیکیشن شان نه وي به تاسو دوستانو دلته سرچ بار کې به دلته تاسو ګوګل ووهئ لکه موږ اوس هلته هم ګوګل دی نو که چیرې ستاسو هلته نه و تاسو سره دلته ګوګل داسې ټایپ کړئ کله مو چې ټایپ کړو دوستان دلته تاسو ته ګوګل راشي دوستان تاسو وینئ ګوګل راغلل زه بیرته واپس ځم دوستان دلته راځم په ګوګل باندې کلیک وکړئ هغې نه وروسته به دوستانو دلته به تاسو راسئ په اټو فیل باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په اټو فیل باندې کلیک وکړو دوستانو دلته موږ د یوه بله صفحه راخلاصېږي چې په اټو فیل وید ګوګل باندې به کلیک وکړو دلته چې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو راسئ لاندې پاسورډ باندې کلیک وکړئ کله چې پاسورډ باندې کلیک وکړو دوستان تاسو ته دلته فیسبوک ګوګل اکاونټ د هغه نور کوم اکاونټونه چې تاسو جوړ کړي هغه هم دلته راوغوښتل خو موږ دلته راځو دوستانو په دې فیسبوک یا په ګوګل اکاونټ په دې دواړو باندې موږ کلیک کوو نو زه راځم دلته په ګوګل باندې کلیک کوم کله چې ګوګل باندې کلیک وکړو دلته موږ ته یو بل صفحه داسې مخ ته راغله دلته به تاسو دا صفحې نه هم تېر شئ دلته به تاسو خپل موبایل پاسورډ ورکوئ هغې نه دوستان تاسو ولیدل چې دلته تاسو جیمیل اکاونټونه راوغوښتل دلته زموږ جیمیل اکاونټونه به راوړي به تاسو راوړي زموږ خو راوغوښتل نو دلته به دوستان تاسو وینئ چې دغه کوم پاسورډ چې دی هغه هم دلته ښیي دا زموږ جیمیل اکاونټونه دي دوستانو دلته به دوستان تاسو په دې غواړئ دغه خپل پاسورډ شو کړئ نو دوستان دلته به تاسو په دې سترګې نشان باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپل پاسورډ چې دی هغه شو شي او دې چې تاسو کولی شئ دوستانو په دې ژبه باندې تاسو کولی شئ دا کافي کړئ دا هم کافي کولی شئ پاسورډ هم کافي کولی شئ تاسو غواړئ هر څه کې فیس کړئ هلته فیس کولی شئ نو دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو پر چې زه ستاسو عرضه کوم د الله